سلامونه دوستانو. یو پوښتنه کړې ده چې له بد کارونو نه ځان لرې ساته. نو وای دغه جمله په الماني ژبه باندې څنګه وایي؟ زه تاسو ته وایم دوستانو، یو جمله وایم له بد کارونو ځان وساته، او بله جمله وایم خپل وخت خو کارونو ته ورکړئ، یعنې ښه کړنو ته ورکړئ. اوله جمله وایي له بدو کارونو ځان وساته، داسې وایو: Schütze dich vor bösen Taten. Schütze dich vor bösen Taten، یعنی له بدو کارونو ځان وساتئ یا وساته. او بیا وایو چې خپل وخت نیکو کارونو ته ورکړئ، یعنی ښو کارونو ته ورکړئ، ښو کړنو ته ورکړئ. په الماني ژبه باندې داسې وایو: Schenken Sie Ihre Zeit guten Taten. Schenken Sie Ihre Zeit guten Taten. وای خپل وخت نیکو یعنی ښو کارونو ته ورکړئ. ټاټن وایي کړنو ته، مطلب کوم عملونه چې موږ تاسو کوو کړنې، هغه ته وایي ټاټن. ګوټن وایي